پر تیر ژوند د پښیمانۍ اوښکې، هغه چې د ژوند یوه سخته دوره یې دلته تیره شوې. ما که جلسه میکنیم برای ما بسیار روزای بد ما یاد ما میاد. بتونه یک چیز کنیم. دوازده به شو، یک به شو، در این استقامت ما تنها نه بسیار شخص ها بودم. انداختگی اثر واس خبر نیم تو یک وقت میخیزیم صبحکی دکاندارا میامد یا بدرسو نظم شهر خراب کردیم برای این شما چی میکنین بدرسو زورشان هم برای ما نمیکشید چون در زیر پل یک نیرو داشت فهمید یک پرچیز میگه بس دکانش چور میکردن دیگه اینا رو سعی میگیم چک منظره زیبایی شده بسیار خوشایند است. فعلا احساس خوشی میکنم اینجا رو میبینم. یک معتاد فعلا در این شهر نمیبینی. بسیار خوب. د کابل لدی پولیسو سوخته لاندې یوازې مصطفی نه بلکې ډیرو نورو هم خپلې ځوانۍ لوږې کړي. دی وایي 15 کاله یې دلته شپې او ورځې په نشو رڼې کړي او د هغه وخت ځینې خاطرې یې هیڅ کله نه هیریږي. این اول نه دویم نه سوم نه چهارمش یعنی باور به خدا کردم چهارم پل بدم فامیلی سه کردم دست راه چپ ماندگی بود فامیلی یک وقت سر خودم ماندم ماندم فامیلی سو خوب دو نیم سه به شب است که یک وقت سنه بیدار میشم نشه ما میپرم بیدار میشم سعی میکنم که جسم این سرد شده سردم تو یک کس فلیزر میکشی اون رقم سرد شده دست ما سر قلبش بردم سر بان قلبش استاد بودم تو باور که گریختم اونو میبینی او که میره اونو مستقامت فهمیدی به خدا افتیدم در پس خورنده او مردار. باشی صاحبم داخل است اینا رو خودم میرم که وظیفه خودم میام انجام بدم. مصطفی د مهال د کابل ښار په نشهیي توکو د روږدو د درملنې په زربستریز روغتون کې بستر و. تر شاوخوا 2 میاشتې درملنې وروسته اوس په همدې روغتون کې په پخلنځي کې په رضاکارانه توګه کار کوي. داخل تانخانه دیگه میبینیم که الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم هم ينهون عنه وينأون عنه إن يكون إلا أنفسهم وما يشعرون وعنهم إنه لكذب خو اوس له روغتونه د رخصتېدو وخت رسېدلی او تر دې وروسته به نویو هیلو سره خپلې کورنۍ ته ستنېږي. رخصت شده دیگه ما امیدوار هستیم که صحتمند باقی بکنیم و تصمیمی که گرفتی روانشناسا کنیم یا راهکارها و برای گفتن راه حل بکنیم اونمون رو تعقیب بکنیم بخیر دیگه پاچه رخصتیت است از شبخانه رخصت شدی انشاءالله که دیگه زندگی پاک از مرد مقدس سپری کنی و دوباره به آغوش گرم فامیل برگردی. چطور صحت خوب است؟ شکر احسان پروردگار از با شناسای ما گپ زدیم با دکترای ما گپ زدیم دیگه نظر از وارم گرفتیم این یه برگه رخصتی است بخیر خودت می موفقیت بخیر باشی.
در این پارک ها بغیر استقامت من خواه خودم میگم این پارک ببینید نمیشه استقامت خواه ما سلام علیکم خوب است مادر جان بخیر سلامت باشید شکر فضل خدا شکر کل احسان پروردگار است همکاری دکترها بود همکاری خودتان بود که رفتیم بخیر جویر صدمه شدیم پس بخیر آمدیم که څه هم مصطفی له څه مودې وروسته د کار روزګار یوه زمینه ځان ته برابره کړې خو د هغه مور وایي ویره لري چې بېکاره ملګري یې بیا نشهیي توکو ته ونه هڅوي درباره مصطفی دیگه بر چی بگویم که دروغ بگویم خب مویم سفید است امروز صبح میمرم فقط یک 12-15 دفعه به سر شده خوشبخت هستم از همکاراش خوشبخت هستم از دکترای خود خوش هستم شکر که وقت است که کلگی جمع کرده پودری در جای نمانده این بچهای ما خوب پیش حیثیت میشه به شرط که نکشن همی کار نکنن باز اگه باز کنن دیگه بر 1 سال مندازم اون که 4 تا نفر که جمع شد باز نمی کار میکنن د دغه روغتون ډاکټران وایي د درملنې په دې مرکز کې له 45 ورځو تر 3 میاشتو د نشروږدو کسانو درملنه کیږي و پروسه تداوی ما معمولا 45 روز الی 3 ماه است وقتی اینا میاین به سر میشن در روز الی 15 روز مرحله دیتاکس داریم که در بلاک سی اینا هستن بعد از در روز 15 روز مرحله رهاب انتقال پیدا میکنن در مرحله رهاب که آمدن سر و کار از اینا با دکترای روانشناس از مشاور است کارمندای اجتماعی است علمای دین است په دې روغتون کې دا مهال شاوخوا 900 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي تر اوسه پورې به څومره معتادینو درملنه دلته شوې نو غالبا زما په نظر باندې کم او زیات 15000 کسانو ته ورسیږي او په دې کې اکثر مریضان چې موږ بیرته ترکیبي کتلي دي او کم کسان دي چې هغه بیرته راغلي دي نور هغه کسان چې دلته تداویش تکمیل شوي ده په خپل وخت باندې رخصت شوي دي الحمدلله موږ چې هر څومره د کورنۍ سره تماس لرو او یا د مریضانو سره تماس لرو په خپلو کارونو باندې اوس په الحال وخت کې بوخت یو او د خپلو کورنۍ دپاره یوه وسیله د رزق ګټلو جوړه شوې ده دا کمپ د نشروږدو وروستۍ هیله ده دلته د روغتیا پالانو په خبره چې که په پوره تصمیم او پلان سره له دغه ځای رخصت شي او نشي پرېږدي او بیا ورونه ګرځېږي دوباره نو دوی به روغتیا ومومي خو د دوی په خبره چې ډیری داسې کسان له دغه ځای تللي په تصمیم نیولو کې پاتې راغلي دي یعنی هغه پلان چې دوی د دغې نشې د پرېښودلو لپاره ترتیب کړي هغه هیڅ دوی په ذهن کې نه لري بلکې بیرته بیا پر همغو نشو روږدي شوي دي خو د دوی غوښتنه دا ده چې له دغه ځای نه د معتادین یا د په نشه روږدي کسان وځي په پوره تصمیم سره او په ښه پلان سره باید له دغه ځای نه وځي او یو هوډ وکړي چې نور به دوباره دغې بدبختۍ ته نه راګرځېږي اخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي دا مهال یې شاوخوا 10,000 له نشو رغېدلو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې د کسب و کار د زده کړې زمینه برابره کړې ده دا د کابل د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز دی چې پکې له نشو رغېدلي کسان مختلف مهارتونه زده کوي خوشبختانه د کابل ترڅنګ په کندهار، هرات، بلخ او کندوز ولایتونو کې
د زونونو په کچه باندې د دغو احتیاط څخه د زر غېدلو هیوادوالو لپاره په 5 مختلفو حرفو کې چې د خیاطۍ، بوټانو ګنډل، د بایکونو جوړول، د برقي وسایلو ترمیم او د تعمیرات د برېښنا یا لایندوانۍ په برخه کې زده کړې ورکوي، په زده کړو باندې بوخت دي. هڅه دا ده چې یاد کسان تر فراغت وروسته د کار په بازار کې د کار څښتن وګرځي. علمی که مشغول حرفه بوتسازی هستیم و شکر خدا ما روز اول که آمدیم مقاوشنایی نداشتیم با حرفه بوتسازی. دست استادان هستن در نکنه بسیار زحمت کشیدن و در حرفه بوتسازی بسیار تلاش کردن و این حرفه را به ما یاد دادن. شکر خدا برای آینده ما یک رزق و روزی حلال باشه انشالله. آموزش فنی پل چرخی به سر میبرم، در برق تعمیرات هستم. مدت 4 ماه است که ما اینجا به سر میبریم. دیگر فعلا ما به سطح کامل هستیم، از دولت خواهشمند هستیم که برای آینده ما یک آینده درخشان داشته باشیم. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو دفتر وایي افغانستان کې د کوکنارو پر کښت تکیه له ډېرې مودې راهیسې د ځینو کلیوالو کورنیو د عاید سرچینه وه، نو له اپینو څخه لرې کېدل د کلیوالو معیشتونو لپاره ګواښ دی. نو پکار ده چې د کوکنارو په بدیلو لارو فکر وشي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی په هیواد کې د کوکنارو پر بدیلو لارو کار پیل کړی. په 14 ولایتونو کې لسګونه داسې پروژې پلي کړي چې موخه یې بزګرانو ته د باغدارۍ او نورو کرنیزو حاصلاتو د کر زمینه برابرول دي. در سال مالی 1404 این وزارت از بودجه انکشافیش 10 پروژه معیشت و عدل را در 14 ولایت کشور تطبیق می کند. این پروژه ها شامل احداث باغ‌های مثمر با سیستم آبیاری قطره‌ای، توزیع نهال‌های گیلاس، انار و بادام، پیاز و زعفران و کشت نبات هنگ می باشد که هدف آن ایجاد فرصت‌های معیشتی سالم، پایدار و پردرآمد برای هزاران خانواده دهقان است. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د قاچاق او د نشئی توکو د کاروبار مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړي، خو په بشپړه توګه له منځه وړل یې یو څه وخت اړتیا لري. او امید مو دا ده چې راتلونکی افغانستان به د مخدره موادو له تولید، قاچاق او هر ډول استعمال انشاءالله محفوظ وي. خو دا یو پروسه ده، د کښت خو یې ممنوع سو، اوس د قاچاق مخنیوی یا د باندې نه د ځینو مخدره توکو د بیرته راواردېدلو مخنیوی یا د کیمیاوي مخدرات توکو د راواردېدلو د په وړاندې مبارزه دا وخت نیسي، زمان نیسي. اسلامي امارت هڅه کوي چې دا مرحله تکمیل کړي. دا چې د کابل د پولیسو خته لاندې تیره شوې تیاره اوس د مصطفی په سترګو رڼه شوې، خو د مصطفی غوندې ډیرو نورو ځوانانو درملنه، کار او بدیل معیشت لا هم لوی ننګونې دي چې حال یې ښایي لوی انتظار وغواړي. جاوید رازمند، پژواک خبري اژانس، کابل.